بسم الله الرحمن الرحیم. استاد زهين ستاسو په درنه خدمت کې راغلی یم او نن ورځ د اتم ټولګې د بیولوژي مضمون نوبت دی او تاسو لپاره به نن ورځ د بیولوژي مضمون د وایروس عنوان وړاندې کوم. وایروسونو باندې زموږ او ستاسو بحث دی. ان شاء الله چې تاسو ته به ډېر په داسې توګه سره چې تاسو ورباندې وپوهېږئ زه به دغه بحث وړاندې کوم. لومړی دا وایو چې د وایروس کلمه د لاتیني ژبې د وینوم له کلمې نه اخیستل شوې ده. وینوم دا د لاتیني ژبې کلمه ده، لاتیني ژبه، او د دې وینوم معنا ده زهري مایع. داسې مولې چې وایروس کلمه د لاتیني ژبې د وینوم له کلمې نه اخیستل شوې ده او معنی زهري مایع ده. بل دې ته راځو. تعریف د وایروس داسې کوو چې وایروس هغه موجود دی چې د ژوندیو او د غیر ژوندیو موجودات ترمنځ سرحد تشکیل کړی دی. بیا وایم وایروسونه هغه موجودات دي چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ سرحد تشکیل کړی دی. یعنی وایروس د حجرې بهر هیڅ فعالیت نه لري، په همدې اساس مړ حسابیږي. وایروس د حجرې په داخل کې فعال دی، په همدې اساس ورته ژوندی ویل کېږي. یعنې د حجرې بهر غیر فعال او د حجرې په داخل کې فعال، یعنې د ژوندی او د غیر ژوندی موجودات ترمنځ سرحد تشکیل کا. وایروسونه په مطلق ډول سره ژوندي موجودات نه دي. وایروسونه په مطلق ډول سره غیر ژوندي موجودات هم نه دي، بلکې د ژوندیو او د غیر ژوندي موجوداتو ترمنځ دي. که بهر د وایروسونو یو حیاتي فعالیت هم کشف شي، هم ولیدل شي، نو بیا به هم وایروسونه ژوندي موجودات حسابیږي. ځینې وختونه ځینې زده کوونکي زما څخه پوښتنه کوي چې استاد کله چې وایروسونه ژوندي موجودات نه دي په مطلق ډول سره، نو بیا ولې په بیولوژي کې تر مطالعې او بحث لاندې نیول کېږي؟ ځواب یې اسانه دی چې د وایروسونو بهرنی په بهر کې چې کوم خصوصیات دي یا بهر کې چې کوم څه دي هغې باندې موږ بحث نه کوو. د وایروسونو هغه وخت چې حجرې ته داخل شوي وي، په حجره کې کوم تخریب او فعالیتونه سرته رسیږي، هغه فعالیتونو څخه یې بیولوژي بحث کوي. یعنې هغه ژوندی برخه یا په هغه وخت کې چې دوی فعالیت لري، هغه فعالیت تر مطالعې لاندې نیول کېږي په بیولوژي کې. په همدې اساس باندې وایروسونه په بیولوژي کې تر مطالعې او بحث لاندې نیول کېږي. باکټریاوې ډېر کوچني ژوندي موجودات دي. موږ وړاندې یادونه کړې وه په تېر درس کې. د باکټریاوو په پرتله باندې وایروسونه 10,000 ځله کوچني دي. د یوې باکټریا په پرتله باندې یو وایروس 10,000 ځله کوچنی دی. نو په همدې اساس باندې وایروسونه په دې عادي مایکروسکوپونو باندې نه لیدل کېږي. ځکه خو اوسني وخت کې چې د کورونا وایروس په ګرده نړۍ باندې مسلط شوی دی، د دې تشخیص، د دې لیدنه او د دې ناروغۍ هغه اصلي تشخیص چې دی هغه دلته په اسانۍ سره نه کېږي. ځکه د دې لپاره ځانګړي مایکروسکوپونه چې الکترون مایکروسکوپونه دي هغه استعمالیږي او د هغې په واسطه باندې د لیدلو وړ دی چې هغه په ډېر لوړ قیمت او په ډېر لوړ مهارت او سره کارول کېږي یا هغه لري لوړ ظرفیت لري.
راځو دې ته چې ویروسونه چې مونږ وایو چې نه ژوندي دي او نه مړه دي بلکې د ژوندیو د غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ سرحد تشکیل کړی. اوس په دې باندې خبرې کوو چې ویروسونه کوم زیانونه لري یا هغه ناروغۍ چې د ویروسونو په وسیله باندې منځته راځي کومې دي. د ویروسونو په وسیله باندې ګڼ شمېر ناروغۍ منځته راځي. اول دا انفلونزا ناروغي، یوه ویروسي ناروغي ده. د ولګي ناروغي یوه ویروسي ناروغي ده. د څه شي ناروغي؟ ټي بي، وبخښئ ټي بي نه بلکې د شري ناروغي. همدا ډول د سینه بغل ناروغي. سینه بغل ما مخکې ویلي و چې سینه بغل نه یوازې ویروسي نه یوازې بکټریایي بلکې د محرکو غازونو په وسیله باندې هم رامنځته کیږي. ایډز ناروغي هم یوه ویروسي ناروغي ده. ګڼ شمېر نورې ناروغۍ هم وجود لري چې هغه د ویروسونو په وسیله باندې منځته راځي. د دغې ناروغیو رامنځته کېدل د ویروسونو په وسیله باندې دي. نو په همدې اساس باندې ټولې هر هغه ناروغۍ چې د ویروسونو په وسیله باندې منځته راځي د ویروسي ناروغیو په نامه سره یادېږي. په نامه یادېږي. ټولې هر هغه ناروغۍ چې د ویروسونو په وسیله باندې منځته راځي د ویروسي ناروغیو په نامه سره یادېږي. لکه اوس چې دا کرونا نوې منځته راغلې یا نوې ایجاد شوې ناروغي ده، دا هم یوه ویروسي ناروغي ده او د ویروسونو په وسیله باندې منځته راځي. ویروسونه په دریو کټګوریو باندې یا په دریو لویو ډلو باندې ویشل شوي دي. ځینې یې په څلورو ډلو باندې هم ویشي خو دواړه یوې خبرې ته ورځي. مثلا زه لیکم نباتي ویروسونه. نباتي ویروسونه ټول هر هغه ویروسونه چې د نباتاتو مختلفې برخې تر حملې لاندې راولي یا په هغې باندې تاثیر او اغیزه لري یا په هغوی کې د مختلفو ناروغیو د منځته راتګ سبب کیږي، دا ډول ویروسونو ته به نباتي ویروسونه ویل کیږي. یوه خبره باید وشي، په 1892 میلادي کال کې یو عالم په نوم د ایوانو ویسکی په 1892 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره ویروسونه کشف کړي هم په نباتاتو کې دي. دا د نسوارو بوټی څه نومیږي؟ دا بوټی تنباکو نبات چې ورته ویل کېږي. د تنباکو نبات پاڼې، کله موږ د تنباکو نبات یوه پاڼه فرض کړو، دا پاڼه په دې پاڼه کې ځای ځای
کوچني ژیړ رنګه داغونه لیدل کېدل. ایوانویست کې چې کله دې ته متوجه شه چې د دې پاڼې پر سطحه باندې کوچني ژیړ رنګه داغونه وجود لري، نو دی حیران شه چې دغه ژیړ رنګ د نبات د پاڼې ولې اوښتی دی، حال دا چې د نبات د پاڼې رنګ شین وي. نو په همدې اساس باندې دی مجبوره شه چې دا د دغې موضوع یا د دې پوښتنې هغه ژورو ته ورسیږي، په اصل مفهوم، په اصل هغه وجه علت باندې پوه شي. نو همداسې وکړل چې دغه پاڼې دغه برخې یې تر مایکروسکوپ لاندې کړې، ویې لیدل چې په دې کې کوچني موجودات دي چې هغوی د پاڼې پر دغه برخې حجراتو باندې حمله کړې ده او بالاخره تر تاثیر او اغیزې لاندې راوستی او بالاخره د حجرات تخریب کړي دي. نو پوه شو چې دا ویروسونه دي او دې ته د ویروسونو کلمات استعمال کړل. نو ټول هر هغه ویروسونه چې د نباتاتو مختلفې برخې لکه پاڼې، ساقې، ریښې، د هغوی برنچونه او ګل او داسې نور هغه تر حملې لاندې نیسي، دا ویروسونو ته به ویل کېږي چې نباتي ویروسونه. دویم، حیواني ویروسونه. حیواني ویروسونه حیواني ویروسونه عبارت له هغو ویروسونو څخه دي چې د ټولو حیواناتو باندې د حملې کولو توان قدرت لري، یا دا معنی چې د حیواناتو د مختلفو برخو باندې د تاثیر او اغیز لرونکي دي. نو ټولو هغو ویروسونو ته چې حیوانات تر حملې لاندې راولي دې ته به څه ویل کېږي؟ حیواني ویروسونه ویل کېږي. دریمه کټګوري یا دریم ډله دي ویروسونو، هغې ته بکټریایي ویروسونه ویل کېږي. درنو قدرمنو زده کوونکو، ما وویلې چې ویروسونه د بکټریاو پر نسبت باندې 10,000 ځله کوچني دي. کله چې د بکټریاو پر نسبت باندې ویروسونه کوچني دي، همدغه ویروسونه دي چې داسې ویروسونو ډله هم شته چې خاص او خاص د بکټریاو سره کار لري. د بکټریا چې له یوې حجرې نه جوړ شوې ده، د حجرې پر غشا یا پر حجروي دیوال باندې حمله کوي او بالاخره د بکټریاو غشا تخریبوي او د بکټریاو داخلي محتویات هغه بهر ته تویږي او په نتیجه کې بکټریا له مرګ سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې ټول هر هغه ویروسونه چې بکټریاوې تر حملې تاثیر او اغیز لاندې راولي دې ته به ویل کېږي چې بکټریایي ویروسونه. ځینې کتابونو کې لیکل شوي څلورم ډول د ویروسونه هغه ته انساني ویروسونه وایي. انساني ویروسونه. نو زه په خپله بیا په دې اند باندې یم چې انسانان هم د حیواناتو په عالم کې طبقه باندې کېږي. نو دغه انساني ویروسونه د حیواناتو په عالم کې هم خلاصېدلی شي. خو که مشخص ځینې کتابونو کې داسې لیکل کېږي بیا هم خبره غلطه نه ده، خو ولې زه په خپله بیا ویروسونه په دریو لویو کټګوریو باندې ویشم چې نباتي، حیواني او بکټریایي ویروسونه چې د دغې مربوطه ویروسونه دي یا دغه عالم کې د شامل ژوندیو موجوداتو غړي تر حملې لاندې راولي. اوس راځو سټراکچر آف وایروس. د وایروس سټراکچر او جوړښت. وایروسونه جوړښت څه ډول شوی دی؟
وایرسونه له دوو برخو نه جوړ شوي دي. په لویه کې وایرسونه د دوو برخو نه جوړ شوي دي. یو دی کیپسیډ ویل کېږي. کیپسیډ دا د وایرسونو بهرنی پوښ دی، بهرنی طبقه ده. دویم وایرسونه له نیکلیک اسید نه جوړ شوي دي. نیکلیک اسید له هستوي تیزابو نه جوړ شوي. هستوي تیزاب درنو زده کوونکو دوه ډوله ډي ان اے او آر ان اے. دوه ډوله ډي ان اے او آر ان اے دا د وایرسونو په ترکیب کې موجود دي. خو یاد مو وي چې د وایرسونو په ترکیب کې دواړه نه وي، یا به ډي ان اے وي او یا به آر ان اے وي. وایرسونه حجرات هم نه دي. لیکلو نه تیریږم همداسې وایم، ځکه مونږ ویل چې مطلق ډول ژوندي موجودات نه دي. کله چې مطلق ډول ژوندي موجودات نه دي، یو خو فعالیت په بهر کې نه لري په همدې اساس، او دویم دا چې د وایرسونو جوړښت له حجراتو نه هم نه دی شوی. دلیل به دا وي چې د حجرې او د وایرس ترمنځ توپیر څه شی دی. د نړۍ ټول حجرات که نباتي دي که حیواني دي، هغه د بهر له طرفه د حجروي غشا په وسیله باندې پوښل شوي دي. خو د وایرس چې دی هغه د بهر له طرفه د حجروي غشا په وسیله باندې نه دی پوښل شوی. مونږ وایو چې د حجراتو په ترکیب کې تر 15 او دې څخه زیاته فیصدۍ باندې له اوبو څخه جوړ شوي دي. خو د وایرس په ترکیب کې په هیڅ ډول اوبه وجود نه لري. مونږ وایو چې حجرات حجروي دیوال لري، خو وایرس حجروي دیوال هم نه لري. حجرات یوه لویه برخه سایتوپلازم دی، خو وایرسونه سایتوپلازم هم نه لري. د حجراتو په ترکیب کې د رایبوزوم په نامه سره یو ارګانیل دی چې د پروټین د جوړولو دنده، مسؤلیت او مکلفیت لري. د پروټین د جوړولو د کارخانو یا فابریکو په نامه سره هم شهرت لري. خو د وایرسونو په ترکیب کې رایبوزومونه هم وجود نه لري. همدا ډول وایرسونه حجرات ته ډیویژن کې سیل ډیویژن حجروي ویش، خو وایرسونه ریپلیکیشن کې دوباره ترمیم کی او په ګڼ تعداد سره نور فرقونه هم د وایرس او د حجرې ترمنځ موجود دي. نو په همدې اساس باندې چې د حجرې دوه غټې برخې نه لري او ترڅنګ یې ګڼ شمېر نور ارګانیلونه نه لري، نو په همدې اساس باندې وایرس حجره هم نه ده. زه هیله مند یم چې دغه درس چې د وایرسونو درس ده به مو اخیستی وي. خو وروستی درس ډیر کم درس دی، یوازې په 2 دقیقو کې راخلاص کېږي. هغه دا ده چې بیا راتلونکي فصل موږ نوی فصل شروع کړو، دغه درس پکې ونه ویل شي. لیکنس یا ډبرګلې ډبرګلې لیکنس. درنو قدرمنو زده کوونکو، د الجی او پنجی، د الجی او پنجی ګډ ژوند ته ډبرګلې ویل کېږي. ګوره مونږ ویلی وو چې الجان کلوروفیل لري او څنګ کې مو ویلی وو چې پنجان کلوروفیل نه لري. الجان چې کله کلوروفیل لري نو د ځان لپاره غذا په خپله تیارولی شي، دا معنا چې قابلیت دې لري چې لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژي باندې تبدیل کړي. پنجان چې کلوروفیل نه لري نو لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژي باندې هم نشي بدلولی. الجی او پنجی دواړه په مشترک ډول ژوند کوي. دې حالت ته یا دغې ته ډبرګلې یا ګلڅنګ ویل کېږي. د ډبرګلې یا ګلڅنګ څه معنی؟ ډبر د ډبرې معنا لري.
ګلې د ګل معنا لري، یعنی هغه دلته د ګلانو سره شباهت ورکړی چې د تیږو پر سر باندې شنه کېږي، د تیږو پر سر باندې رازرغونېږي، ځکه ورته ډبرګل یا ګلسنګ ګل ته سنګ تیږي ته ویل کېږي په دری کې. نو دا معمولا چې د ډبرو د پاسه راشنه کېږي نو ځکه ورته ډبرګل ویل کېږي. او بل دا دی چې الجی له پنجي او پنجي له الجی څخه پرته ژوند نشي کولی. دلیل دا دی چې په دغه کې الجی د لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژي ورته بدلوي او پنجي د ځمکې نه اوبه او په اوبو کې منحل منرالونه ورته رااخلي او بالاخره په ګډه سره مشترک سره یو بل سره همکاري کوي او ژوند ته ادامه ورکوي. دا و د نن ورځې زموږ او ستاسو درس تر بیا چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم. تر هغې مهاله مل شه، ښې چارې ښه وختونه، الله مل شه.